السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو هیله ده چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې دوستانو تاسو ته د فری مایننګ یوه غوره او په زړه پورې یوه وړیا پروژه وړاندې کوم چې په اوس وخت کې وړیا ټوکن ورکوي. د سیلیا په نوم د دوستانو دغه پروژه ده، تاسو کتلی شئ. د سیلیا په نوم وړیا پروژه ده، انشاءالله چې په لنډ وخت کې به دغه لانچ شي. دوستانو دوی چې دا دوستانو یو ټویټ هم کړی و، په ټویټ کې تاسو کتلی شئ چې دوی خپل هغه د لانچ کېدو نیټه یې هم مشخصه کړې ده. دغه دوستانو تاسو د دې تاریخ هر څه کتلی شئ او دا د دوی رسمي صفحه ده د ټویټر. دغه تاسو کتلی شئ دوستانو، دا د دوی رسمي صفحه ده. دوی ولې دي په خپل ټویټ پیغام کې دوستانو چې د سپټمبر په 13 باندې به دوی خپل دغه د سیلیا ټوکن چې ده دا لانچ کوي. او دوستانو بله خبره دا چې د دې لومړی KYC هم راغلی ده، هغه تاسو کولی شئ چې ویې کړئ دوستانو. د سیلیا لومړی KYC شته دوستانو، هغه راغلی ده، نو تاسو کولی شئ چې هغه لومړی KYC هم وکړئ. دلته دوستانو چې ده په لومړي سر کې دوستانو خو ډشبورډ ده، او په دوهم ځای کې د مایننګ سیلیا ده، او په آخر کې دوستانو چې دا KYC ده. نو دوستانو دغه د KYC اپشن چې ده دا تاسو ته له 15 ورځې وروسته له فعال مایننګ وروسته چې کله تاسو 15 ورځې فعال مایننګ وکئ، له هغې وروسته تاسو ته دغه KYC چې ده خلاصیږي، نو تاسو کولی شئ په اسانه باندې خپله KYC وکړئ. دویمه KYC هم انشاءالله ډېر ژر راتلونکې ده، هغه به هم راشي. تاسو حتما دوستانو په دې سیلیا پروژه کې حتما ګډون وکړئ دوستانو. دغه هیڅکله له لاسه مه ورکوئ، حقیقي پروژه ده. انشاءالله دغه ټوکن سیلیا ټوکن چې ده یو ښه قیمت به واخلي، نو هیڅکله له لاسه مه ورکوئ. نو راځم دوستانو په سیلیا نیټورک کې د اکاونټ جوړولو طریقه تاسو ته ښیم. د دې د سیلیا نیټورک د اپلیکیشن لینک چې ده هغه به دوستانو تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن کې ما اچولی وي، نو له هغې ځای څخه خپل اکاونټ جوړ کړئ او دوستانو له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ. نو راځم دوستانو د اکاونټ جوړولو طریقه تاسو ته ټوله ښیم چې په دې کې څه ډول اکاونټ جوړیږي. نو زه راځم دوستانو په لینک باندې کلیک کوم. دا د دوستانو ما په لینک باندې کلیک وکړ، اوس به موږ ته صفحه راخلاصه شي. ښه دوستانو تاسو ګورئ صفحه راخلاصه شوله. موږ ته په لومړي سر کې به دوستانو تاسو ایمیل ورکړئ، هغه ایمیل چې ستاسو موبایل کې لاګین وي دوستانو، او ستاسو موبایل کې چې ده هغه خلاص وي، هغه ایمیل به ورکړئ دوستانو. دغلته په لومړي سر کې دوستانو تاسو ایمیل ورکړئ. دلته زه راځم دوستانو خپل ایمیل ورکوم. ښه دوستانو ما ایمیل ورکړ، نو په دې ځای کې به دوستانو د پاسورډ په خانه کې به تاسو پاسورډ ورکئ. نو داسې پاسورډ به ورکئ دوستانو چې په هغې کې سمبولونه او واړه او غټ توري هم شامل وي دوستانو، چې یو قوي پاسورډ وي، داسې یو پاسورډ ورکئ. نو زه پاسورډ ورکوم دوستانو. تاسو به هم دوستانو خپل پاسورډ ورکئ. نو په لاندې ځای کې به دوستانو ریفرل کوډ ورکئ. نو ریفرل کوډ دوستانو چې ده هغه به تیار لیکل شوی وي دلته. ښه دوستانو چې کله تاسو ایمیل ورکړ او لاندې مو هم پاسورډ ورکړ خپل، نو را به شئ په آخر کې به دوستانو تاسو په کریټ ان اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په دې باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. زه راځم کلیک پې کوم. لږ انتظار. ښه دوستانو دغه دی زمونږ راجسټریشن چې ده هغه دوستانو سکسسفول شو او زمونږ راجسټریشن وشو دوستانو. اوس به دوستانو تاسو ته بله صفحه راخلاصه شي. ښه نو دوستانو دا دی زمونږ اکاونټ اوس راخلاص شو. نو تاسو په دې کې دوستانو اوس مایننګ څنګه کوئ؟ په څنګ کې دوستانو دغه د مایننګ اپشن تاسو ته ښکاري، په دغه باندې به دوستانو کلیک وکړئ. دغه په دې باندې به دوستانو تاسو کلیک کوئ. دغه چې دوستانو دغه په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. ښه دوستانو دلته د ویریفای اکاونټ غواړي دوستانو. تاسو دلته دوستانو خپل اکاونټ چې ده هغه ویریفای کړئ دوستانو. ویریفای دوستانو ډېره اسانه ده. زه راځم ویریفای باندې کلیک کوم. ښه دوستانو بیا په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. دغه اپشن چې دوستانو ریکویسټ
ویریفیکیشن کوډ. په دې باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ چې تاسو کوډ چې دا ایمیل ته لاړ شي او دلته به تاسو ورکړئ هغه کوډ دوستانو. په دې باندې ریکویسټ ویریفیکیشن کوډ په دې باندې چې کلیک کوم دوستانو. ښه دوستانو هغه کوډ چې دا زموږ ایمیل ته لاړ دوستانو. اوس زموږ ایمیل ته ایمیل څخه هغه کوډ راخلو او دلته به ورته پیسټ کړو. ښه نو دوستانو دا دی موږ ته کوډ راغلی دا سیلیا کوډ موږ ته راغلی دوستانو. دلته اوس موږ ویریفای باندې کلیک وکړو. تاسو وینئ دوستانو دغه دی موږ ته ویریفای یور اکاونټ. دا دی دوستانو موږ ته کوډ راغلی دا. دغه کوډ موږ له دې ځای څخه کاپي کړو او هلته به پیسټ کړو ورته. دا زه کاپي کوم دوستانو. دا ما کاپي کړ. دلته به راشي دوستانو پیسټ به کوئ دلته په ویریفای اکاونټ باندې دوستانو بیا کلیک وکړئ په دغه باندې دوستانو. ښه په دې ویریفای اکاونټ باندې به کلیک ورته بیا وکړئ. زه راځم کلیک پر کومه. ښه دوستانو دا دی زموږ اکاونټ چې دا هغه ویریفای شو. اوس موږ ته دوستانو دلته ماین سیلیا اپشن راکړل شو دوستانو. دا د دې لپاره دوستانو چې تاسو به په دې کې ماینینګ کوئ دوستانو. همدغه د ماین اپشن ده چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. دوستانو تر ټولو اسانه دغه دریم یو ده دغه 40 ساعت دوستانو. تاسو به دغه انتخاب کوئ. نو ځکه دوستانو 40 ساعته زه ورته انتخابوم. دغه اسانه ده. نو 40 ساعتو کې به یو ځل ورته داخلیږئ. نو تاسو چې کوم ټوکن ماین کړي وي دوستانو هغه به دلته تاسو ته جمع کیږي. دغه زه انتخابوم ورته دوستانو. دا دی دوستانو تاسو وینئ چې زموږ ماینینګ چې ده هغه دلته شروع شو. تاسو ګورئ دغه وخت چې کله ختم سي دوستانو تاسو راځئ په ماین سیلیا باندې کلیک کوئ او خپل ټوکن چې ده هغه ترلاسه کوئ. نو دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره یې هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې چې زه بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.